د خیال انځور. د خیال انځور یا د خپرونه د شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په اړه ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې د شاعرانو ژوند ته کتنه او خپل شعري فلسفي انځور وړاندې کوي. وای زکه خو مزړه لغمه ډک له استراب دی، زکه خو مزړه لغمه ډک له استراب دی، خوی دې د اغزیو دی او رنگ دې د ګلاب دی. تاو دا شزنا وقت واد کېږم، یو ماتم کوم نو پست واد کېږم. یا د ادبي خپرونه هر جمعه 4 بجې او تکرار د یکشنبه د ورځې 2 بجې مهیروي. کندز رادیو د ادبي ذوق پالونکي 9.6 FM. د خیال انځور. د خیال انځور وای زکه خو مزړه لغمه ډک له استراب دی، زکه خو مزړه لغمه ډک له استراب دی، خوی دې د اغزیو دی او رنگ دې د ګلاب دی. زه خو موسی هم نه یم څه به کوم ربه، زه خو موسی هم نه یم څه به کوم ربه، شاته مې د غم لښکرې مخې ته دریاب دی. پوښتې به دې خامخا هغه زما په اړه، پوښتې به دې خامخا هغه زما په اړه، دا ورته ونه وایې چې تا پسې خراب دی. شکر به ونه باسم په خدای را کړي ژوند هیڅ، شکر به ونه باسم په خدای را کړي ژوند هیڅ، ته به ترې راضي یې مګر ما ته خو عذاب دی. ما سره چې پالي رابطې تر خپل مطلبه، ما سره چې پالي رابطې تر خپل مطلبه، پله یار پله هغه یار ما ته په مړو کې را حساب دی. ما سره چې پالي رابطې تر خپل مطلبه، پله هغه یار ما ته په مړو کې حساب دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د کندوز رادیو د خیال انځور خپرونې قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رب تعالی دې وکړي چې تر دې دمه به راته روغ او جوړ یاست. لکه څنګه چې پوهېږئ موږ په خپرونه کې په شعر او شاعرۍ خبرې اترې کوو. موږ په دې خپرونه کې شاعران، لیکوالان او ادیبان میلمانه کوو چې خپل د شعري ژوند په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. اوس را سره ځوان شاعر او لیکوال عنایت الله ارماني په خپرونه کې را سره میلمه دی. ارماني صاحب ستړی مشي، وخت مو بخیر. ډېر زیات مننه. سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم اختاش صاحب ته او ستا قدرمنو همکارانو ته. یو سلام دی همدا شیبه د خیال انځور خپرونې اوریدونکو ته هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ اوسېږي. ډېر خوشحاله یم چې اختاش صاحب له تاسو سره یم. ډېره زیاته مننه کوم ارماني صاحب محترم. که دا راته ووایې چې څومره وخت کېږي چې شاعري مو پیل کړې؟ ډېره زیاته مننه اختاش صاحب. زما تقریبا 4 کاله کېږي چې شاعري مې پیل کړې. انګېزه یې څه وه؟ مننه. انګېزه یې دا وه چې ما د کوچنیوالي نه د شعر و شاعرۍ سره علاقه درلودله او ما هم دا غوښتل چې زه شعر ولیکم او ټولنې ته یې وړاندې کړم. خلک زما شعرونه خوښ کړي، لکه توراب صاحب، لکه دا نور دې شعرونه مې لوستل. انګېزه یې دغه وه چې ما شعر و شاعرۍ ته مخه کړه، ځکه د شعر و شاعرۍ سره مې ډېره علاقه وه. اوس خو مثلا ځینې خلک چې شعرونه لیکي هغوی له څه نه متاثره وي، نو تاسې تاثر له څه نه و؟ مثلا څه په حیث د دې شو چې تاسو شعر ولیکئ؟ مننه اختاش صاحب. تاثیر یې دا و چې ما پر دا 100 کاله تقریبا 23 کاله مخکې کومه ناخواله چې زمونږ او تاسې په دې
ټولنه کې تېرې شول، جنګونه او بدبختي وه. دغه ناخواله زه دې ته اړ کړم چې شعر و شاعرۍ شعر ولیکم او خلکو ته یې وړاندې کړم. دغه ناخواله زه شعر ته وهڅولم او شعر مې ولیکل. ډېره زیاته مننه کوم ارماني صاحب. اوس به درنه یو شعر ووایو. مننه. زه به راشم شعر ته هیله لرم چې د اورېدونکو د خوښې وړ وګرځي. مینه یې وایي د زړه دې باسم نور کلکه اراده کومه. د زړه دې باسم نور کلکه اراده کومه. مننه. د زړه دې باسم نور کلکه اراده کومه، د بې وفا جانان د مینې نه توبه کومه. او ما چې هر څه وکړل خپل نه شوه نادانه جنۍ. ما چې هر څه وکړل خپل نه شوه نادانه جنۍ. ما چې هر څه وکړل خپل نه شوه نادانه جنۍ، یوازې پرېښودم له غمه یې اوس نشه کومه. او له ښاره وځمه نور دلته مې ګزران نه کېږي. له ښاره وځمه نور دلته مې ګزران نه کېږي. مننه. له ښاره وځمه نور دلته مې ګزران نه کېږي، صحرا ته ځمه ستا خلکو ته قصه کومه. او وایم که مړ شومه زما په قبر دین نه راځي. وایم که مړ شومه زما په قبر دین نه راځي، له زړه مې وتې ده په جارې زمزمه کومه. یو ځل بیا. مننه. وایم که مړ شومه زما په قبر دین نه راځي، له زړه مې وتې ده په جارې زمزمه کومه. اختاش صاحب اوس پخوانۍ مزه مې نشته، په ما څه شوي دي. اوس پخوانۍ مزه مې نشته، په ما څه شوي دي. مننه. اوس پخوانۍ مزه مې نشته، په ما څه شوي دي، یو قدم لارې کې روان یم دمه کومه. یو ځل بیا دا شعر. اوس پخوانۍ مزه مې نشته، په ما څه شوي دي، یو قدم لارې کې روان یم دمه کومه. او ستا تصویرونه خپل لاسونو باندې وراچوم. ستا تصویرونه خپل لاسونو باندې وراچوم، نور دې نه یادوم رب سره وعده کومه. یو ځل بیا دغه شعر. ستا تصویرونه خپل لاسونو باندې وراچوم، نور دې نه یادوم رب سره وعده کومه. او ارماني تا چې دردولی دی مغروره یاره. مننه. ارماني تا چې دردولی دی مغروره یاره، له زړه دې باسم نوره لږ لږ ګزاره کومه. له زړه دې باسم نوره لږ لږ ګزاره کومه. ډېره مننه ارماني صاحب. څو شعرونه لرئ؟ مننه تاسو صاحب. زما تقریبا شاوخوا 80 شعرونه لرم. په کوم فورم کې د شعر لیکلی او څه ډول شاعري دې خوښېږي؟ ډېره مننه. ما د غزل فورم مې ډېر خوښېږي او ډېری مې د غزل په فورم کې ډېر کار کړی. نظم کې کار کړی خو کم، همداسې شعرونه غزل فورم کې مې ډېر کار کړی، ځکه مې ډېر خوښېږي. د چا د شاعرۍ متاثر یم؟ مننه. زما خو شاعرۍ د توراب صاحب ډېر مې خوښېږي او متاثره یم چې هغسې شاعري وکړم او سپین غزل ولیکم، همداسې هغه غوندې شعرونه ټولنې ته وړاندې کړم. یعنې د توراب صاحب شاعري دې خوښېږي؟ بلکل. ډېر ښه. په ځوانو شاعرانو کې بیا څوک خوښېږي؟ په ځوانو شاعرانو کې زما خو ولی محمد سایل او همداسې عثمان تنها او نور زما ملګری خیرالله صفی داسې نور. ډېر ښه. شعر مطالعه کوي؟ د چا شعرونه ډېر مطالعه کوي؟ ما د پیر محمد کاروان د هغه کتابونه لرم، لوستي دي. همداسې رحمان بابا نو دې شعرونه وایم، همداسې نور هم دي نو کتابونه لرم وایم. او د هغه نه زه شعرونه غزلونه کاروان صاحب خو د چینو او د چنار یاري ډېره کوي. ستاسې شعرونو کې هم د چینو او د چنار یادونه شوې، لکه مونږ او تاسې اوس ګمان کوم چې د خان آباد ولسوالۍ یاستئ. خان آباد ولسوالۍ خو ماشاءالله ډېره ښایسته، ډېره تاریخي او د ډېر قدامت، یعنې د پخوانه ولسوالۍ ده، پخوانۍ ولسوالۍ ده او ښایسته ګلونه او ډېر ښایسته موسم لري. آیا داسې په شعر کې مو چنار یاد کړي که نه دي یاد کړي؟ بلکل. بعضې غزلو کې مې یاد کړي دي. بلکل. کاروان صاحب ښه اغېزمنه شاعري کوي او زما هم ډېر خوښېږي. بلکل. خان آباد ولسوالۍ خو ځان ته نوم لري نو شاعران هم همداسې ماشاءالله ښه شاعران هم لري نو یاد کړي مې دي اکتر صاحب. ډېر یو شعر درنه اورو ارمان صاحب. مننه اکتر صاحب. زه راسم شعر ته
هم کندوز جان هم خان آباد ښکلی دی. هم کندوز جان هم خان آباد ښکلی دی. مننه. هم کندوز جان هم خان آباد ښکلی دی. مونږ ته ډېر ګران افغانستان ښکلی دی. او زه له اقتاش او له شورا بجار شم. زه له اقتاش او له شورا بجار شم. مننه. زه له اقتاش او له شورا بجار شم. خان آباد ځکه مې په دې ښکلی دی. او دا مو نیکونه امانت پاتې دی. دا مو نیکونه امانت پاتې دی. دا مو نیکونه امانت پاتې دی. پنجشیر، تخار او بدخشان ښکلی دی. رښتیا. او د چا خو زړه کېږي چې دا وران کړي. د چا خو زړه کېږي چې دا وران کړي. مننه. د چا خو زړه کېږي چې دا وران کړي. بغلان، مزار او کابل جان ښکلی دی. او زه ځم کابل ته به په جار نارې کړم. زه ځم کابل ته به په جار نارې کړم. زه ځم کابل ته به په جار نارې کړم. وایم پکتیا او پکتیکا ښکلی دی. ډېر ښایسته. او کله چکر خوست او قندار ته لاړ شم. کله چکر خوست او قندار ته لاړ شم. مننه. کله چکر خوست او قندار ته لاړ شم. په مینه وایم هرات جان ښکلی دی. ډېر ښایسته. ارتاش صاحب راځئ یو موټی شو خدمت یې وکړو. راځئ یو موټی شو خدمت یې وکړو. راځئ یو موټی شو خدمت یې وکړو. په ولس ګران ټول نورستان ښکلی دی. او ارماني سر له تا قربان کړي کم دی. ارماني سر لتا قربان کړي کم دی. مننه. ارماني سر لتا قربان کړي کم دی. سم د شمال کې کندوز جان ښکلی دی. سم د شمال کې کندوز جان. سم د شمال کې کندوز جان ښکلی دی. ډېره مننه کوم ارماني صاحب. واقعا کندوز خو ډېر ښایسته ولایت او ډېرې ښایسته ولسوالۍ لري. نو کندوز رښتیا هم د صفتونو وړ دی. بالکل. ارماني صاحب د چا په شاعرۍ کې خپل ځان ویني؟ مننه. ښکلې پوښتنه مو وکړله. ما مخکې هم یادونه وکړله. زه غواړم چې د توراب صاحب باندې شاعري وکړم. د هغه په شاعرۍ کې ځان وینم. غواړم چې هغسې نظمونه ولیکم او هغه رقم د هغه شاعرۍ کې ځان وینم. ډېره مننه. سپینه شاعري دې کړې؟ بالکل. ځینې نظمونه ما سپین لیکلي دي او سپینه شاعري مې کړې. ډېر ښه. که یو نظم درڅخه واورو. نظم لرئ؟ بالکل. هو نظم لرو. هیله لرم چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نظم یو څو ورځې مخکې لیکلی و. وایي ته به څنګه مسلمان یې؟ ته به څنګه مسلمان یې؟ مننه. ته به څنګه مسلمان یې؟ وایه سره کم انسان بد اعمال کوي لګیا یې په ناحقه لار روان یې. ته به څنګه مسلمان یې؟ ته به څنګه مسلمان یې؟ رښتیا هم. اختاش صاحب ته به څنګه مسلمان یې؟ وایه سره کم انسان بد اعمال کوي لګیا یې په ناحقه لار روان یې. ته به څنګه مسلمان یې؟ او په میډیا کې خطاکار یې. میډیا کې خطاکار یې. په میډیا کې خطاکار یې. خپلو خویندو رسواکار یې. د یو څو روپو لپاره د شیطان په لار روان یې. ته به څنګه مسلمان یې؟ ډېر ښایسته. او ټیک ټاکونو کې ګډېږي هېڅ په شرم نه پوهېږي. ټیک ټاکونو کې ګډېږي هېڅ په شرم نه پوهېږي. مننه. ټیک ټاکونو کې ګډېږي هېڅ په شرم نه پوهېږي. خپل ناموس در ځنې هېر دی بل ناموس پسې غږېږي. ټیک ټاکونو کې ګډېږي هېڅ په شرم نه پوهېږي. خپل ناموس در ځنې هېر دی بل ناموس پسې غږېږي. ته بنده د پاک سبحان یې. ته بنده د پاک سبحان یې. ته بنده د پاک سبحان یې. آخرت به په ارمان یې. د الله عذاب د هېر دی قبر کې لاس او ګریوان یې. ته به څنګه مسلمان یې؟ رښتیا هم. او نامحرمو ته خندا کړې. نامحرمو ته خندا کړې. مننه. نامحرمو ته خندا کړې. په لایفونو کې ګناه کړې. که فیسبوک او که یوټیوب دی ځان بېدین او بې حیا کړې. خلک وایي ته افغان یې. خلک وایي ته افغان یې. خلک وایي ته افغان یې. په کوم دین او په ایمان یې په شرابو باندې ویاړې دوزخي په هغه میدان یې. ته به څنګه مسلمان یې؟ واه واه. رښتیا هم. او زما ګرانه وروره زما ګرانه اختاش صاحب زما ګرانه وروره لږ په ځیر شه راته ګوره. نور د شرابو پیاله پرېږده. نور د بنګو نشه پرېږده. زما ګرانه وروره لږ په ځیر شه راته ګوره. د شرابو پیاله پرېږده. نور د بنګو نشه پرېږده. ګیره مخره مومن شه. د الله په دین رنګین شه. د سنت انکار مکړه. په پاک دین باندې اترین شه. او رشوت مخوره. نور فریمانه دروغ مه وایه. نور ګرانه د غیبت کاسه نه سکور کړ. ویارېږه له الله نه. عاجزي کړه ځان ته غوره. اختاش صاحب عاجزي کړه ځان ته غوره. ملنګي کړه ځان ته غوره. د نبي مو دا خوښېږي. سادګي کړه ځان ته غوره.
خورې ولې نه شرمېږې؟ ولې نه شرمېږي؟ رښتیا هم مننه. خورې ولې نه شرمېږې؟ پاک الله نه نه یریږې. خورې ولې نه شرمېږې؟ پاک الله نه نه یریږې. دوپټه په سر دې نشته لکه ډمه ته ښکارېږي. ولې نه پوهېږې؟ موسیقي کړه تا حلاله اوس ګډېږي کلیواله. موسیقي کړه تا حلاله اوس ګډېږي کلیواله. مننه. موسیقي کړه تا حلاله اوس ګډېږي کلیواله. ستا به هلته کې څه ځواب وي ښه آخرت کې ستا لپاره. او دا ژوند مونږ ته امتحان دی. دا ژوند مونږ ته امتحان دی. دا ژوند مونږ ته امتحان دی. رب پیدا کړو هر انسان دی. بې حجابه چې ګرځېږي خورې دا درته تاوان دی. او ذوالقدم دې نه یادېږي سخته ورځ در نه هېرېږي. ذوالقدم دې نه یادېږي سخته ورځ در نه هېرېږي. ګناهګارې خورې لاړ شه قبر کې بیا معلومېږي. اوس هم وخت دی توبهګار شه. اوس هم وخت دی توبهګار شه. مننه. اوس هم وخت دی توبهګار شه. د الله د نبي یار شه. نور له بدو توبه وکړه. پیغمبر په لاره لاړ شه. قرآن وخت تلاوت کړه. قرآن وخت تلاوت کړه. ښه په مینه اطاعت کړه. کله تا نه نن راضي شو ورځ محشر کې شفاعت کړه. ژونده تا نه یم ستومانه. ژوند د تا نه یم ستومانه. مننه. ژوند د تا نه یم ستومانه. ارماني شو سرګردانه. ستا بنده یم ګناهګار یم ته مې وبخې سبحانه. ستا بنده یم ګناهګار یم ته مې وبخې سبحانه. ماشاءالله ډېر ښایسته شعر او د واقعاتو نه ډک شعر په قلم مبارکت شه ارماني صاحب. ډېر زیات ارماني صاحب که یو غزل راته په ترنم کې ووایي څنګه ده؟ سمه ده ولې نه. تاسو چې پوښتنه کوئ زه به په ترنم کې څو انتخابي بیتونه دي زه به تاسو ته ووایم لرم چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. په مینه یې اورو انشاءالله. ته وده شه زه ناوخته واده کېږم. ته وده شه زه ناوخته واده کېږم. یو ماتم کوم نو پس ته واده کېږم. یو ماتم کوم نو پس ته واده کېږم. یاد دې وتړه ښه کلک په زنځیرونو. واه واه ارماني صاحب. یاد دې وتړه ښه کلک په زنځیرونو. مزدور کار یما کم بخت واده کېږم. یو ماتم کوم نو پس ته واده کېږم. یو ماتم کوم نو پس ته واده کېږم. ما ته خوب کله راځي بېلو ګولیو. ما ته خوب کله راځي بېلو ګولیو. څه په ګرانه څه په سخته واده کېږم. یو ماتم کوم نو پس ته واده کېږم. یو ماتم کوم نو پس ته واده کېږم. تصویرو کې دې څنګه ځان ته نږدې کړم. تصویرو کې دې څنګه ځان ته نږدې کړم. کله کله ستا په مرسته واده کېږم. یو ماتم کوم نو پس ته واده کېږم.
تو د شزنا وخت د کېږم یو ماتم کوم نو پست د کېږم یو ماتم کوم نو پست د کېږم هیله لرم چې خوښه وړ مو ګرځېدلي اختاش صاحب. ډېره زیاته مننه ارماني صاحب، واقعا ډېر ښایسته غږ، په غږ مو برکت او په فکر مو رحمت شه. واقعا ډېر ښایسته ترنم او موږ هم د زړه په غوږو واورېده. ارماني صاحب که دا راته ووایي چې یو ترنم کوونکی باید په ترنم کې څه په پام کې ولري؟ ډېره زیاته مننه اختاش صاحب محترم، ډېره ښکلې پوښتنه مو وکړه. یو ترنم کوونکی اختاش صاحب باید لومړی ښه انتخاب وکړي او بیا ورته ښایسته کمپوز وټاکي چې ترنم یې ښکلی راشي، بیا هغه ته هغه کولی شي چې ښکلی ترنم وکړي. ډېر ښه. په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې چې تاسو شعرونه خپروئ، د دې اجازه خلکو ته ورکوئ چې ستاسو په شعر کره کتنه وکړي یا نظر ورکړي؟ بلکل اختاش صاحب، زه خوشحاله یم چې یو څوک زما په شعر نیوکه وکړي. او سوشل میډیا کې زه خپله مې تاسو ته که معلومات ما بهتره به معلوم وي چې زه سوشل میډیا کې هم شعرونه پورته کوم، ویډیوګانې، نور خلکو ته وایم چې ستاسو ادبي نقد اړین ده. نور څوک چې زما په شعر نیوکه وکړي زه خوشحالېږم. نور انسان اختاش صاحب پوهه لري چې زما په شعر نیوکه کوي، زه د هغه په نیوکې نه خفه کېږم. زه خوشحالېږم چې زما په شعر نیوکه وکړي او ما ته سمه لاره وښیي او زه په نیوکه خوشحاله کېږم. ډېر ښه. ارماني صاحب خپل شعر د کره کتنې دپاره چاته استولی یا یې ښودلی ده؟ بلکل اختاش صاحب، ډېره ښکلې پوښتنه مې وکړله. ما د نهم صنف کې ما صنف اخر خانوات ولسوالۍ کې زده کړې کړې. صنف اخر صنف کې هلته ما سره یو استاد د حاجي حبیب په نامه ما سره د شعر په ډګر کې ډېر مرسته کوله. زه یې همدې ته هڅولم چې ته شعر ولیکه. بیا ما شعر لیکل دې ته مې ښودل او زما په شعر نیوکه یې کوله یا کره کتنه یې کوله. تر یو کاله پورې همداسې زما په شعر بعضې ځایونه چې ستونزه درلودله هغه یې حلول. نو همداسې تر ننه پورې ورته مې ښودلی دي. نو زما په شاعرۍ هغه کړي. نور ورنه ډېر راضي یم، الله پاک دې راته وساتي. نور هغسې مشران لرو چې موږ ورته شعرونه وړاندې کړو تر څو موږ ټولنې ته وړاندې کړو، خلک زموږ په شعرونه نیوکې ونه کړي. یعنې د شعر په برخه کې استاد لرئ؟ بلکل. هو. ستاسې په اند نقد کولی شي چې د یو چا شعر پوخ کړي؟ بلکل. دا خو نقد ته ضرور ده. نقد هغه څوک کې اختاش صاحب چې هغه د ادبیاتو فارغ اوسېږي او نقد په ځای وکړي نه بې ځایه. نور هغه کسان نقد وکړي چې یو انسان شعر پوخ کړي. اوس موږ او تاسو ګورو ځینې موږ او تاسو په ټولنه کې رقم اشخاص دي، که ته یو ویډیو پورته کوې رقم سټیکرونه ورته لګوي، یا یو خاندي یو بل رقم سټیکر ورکوي یو بل رقم. خو باید موږ د هغه په هغه باندې خفه نسو، نقد باندې خفه نسو. خو بعضې چې نقد له زړه نه کوي موږ پرې خوشحاله کېږو. هغه کسانو ته زما دا پیغام ده چې په شعر نه پوهېږئ او غزل نه پوهېږئ، نظمو باندې نه پوهېږئ، همداسې قصیدې یا نور شعرو باندې نه پوهېږئ، نو د شاعرانو په شعرونو نیوکه مه کوئ. نو تاسې وهڅوئ، ځوانان وهڅوئ، دې ته وهڅوئ چې هغه نور هم پرمختګ وکړي، ټولنې ته ښه شعرونه وړاندې کړي. ډېره مننه ارماني صاحب، د ښکلو خبرو څخه مو نړۍ مننیات. بیا هم تاسې څخه یو بل شعر اورو. ډېره زیاته مننه افکار صاحب. زه به د مور په هکله یو شعر وایم، هیله لرم چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. وایي اجازه له تا نه غواړم مورجانې، اجازه له تا نه غواړم مورجانې، اجازه له تا نه غواړم مورجانې، در نه ځمه روانېږم مهربانې. او ښه مې ښکل کړه در نه ځمه بل وطن ته، ښه مې ښکل کړه در نه ځمه بل وطن ته. مننه ښه مې ښکل کړه در نه ځمه بل وطن ته، که شهید شم بیا به نه یم قدردانې. او ته ما پرېږده چې روپۍ وګټم راشم، ته ما پرېږده چې روپۍ وګټم راشم، ته ما پرېږده چې روپۍ وګټم راشم، تا ته نوې جامې اخلم په ما ګرانې. او ستا لاسونه ښکلومه دعا وکړه،
ستا لاسونه ښکلومه دعا وکړه ولې دومره ژاړې قدردانې زه پوهېږم ژوندون دلته ډېر ګران دی اختاش صاحب زه پوهېږم ژوندون دلته ډېر ګران دی د نفرت ښار نه روانې منیاجانې یو ځل بیا دا شعر زه پوهېږم ژوندون دلته ډېر ګران دی د نفرت ښار نه روانې نیاجانې او ارماني چې غریبۍ کې شاعر شوی مننه ارماني چې غریبۍ کې شاعر شوی وس شعرونه ارماني چې غریبۍ کې شاعر شوی هر ماشومه چې ښکل کړم وخور جانې او هر ماشومه چې ښکل کړم وخور جانې ارماني صاحب ډېره زیاته مننه واقعا مور هغه هستي ده چې جنتونه یې تر پښو لاندې دي مور هغه نوم دی چې بشر پې باندې نازېږي او مور هغه څه ده چې ژوند پې باندې رنګین او ښکلی دی خدای پاک دې زموږ او تاسې میندې تل ژوندي لري د ښه صحت په هیلې او د چا چې میندې وفات شوي دي هغوی ته د جنت غوښتنه لرو د پاک څښتن له دربار څخه که دا راته ووایي چې ارماني صاحب ادبي غونډو کې ګډون کوئ آیا ادبي غونډې شته؟ بلکل اختاش صاحب ادبي غونډې شته بلکل خان آباد ولسوالۍ کې د سراغ ادیب بهیر موږ یو مشاعره لرو نور هغه کالې بعضې کالې یو پېره او بعضې کالې دوه پېره ترسره کېږي موږ پکې ګډون کوو ادبي مشاعره په خان آباد کې لرو یا داسې نور مجلسونه هم لرو ادبي بنډارونه ملګري دوستان شاعران داسې د اختاش نه د شانټوب نه موږ ورسره یو ځای کېنو ادبي بنډارونه لرو اختاش صاحب په اخره کې نوي ځوانو شاعرانو ته مو څه پیغام دی؟ ډېره زیاته مننه اختاش صاحب په اخره کې ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې راځئ هغه څه وکړئ چې ستاسو په ګټه اوسېږي او تاسو شعر و شاعرۍ کې هغه ځوانان وهڅوئ چې هغه پرمختګ کوي هغه نور هم ښه شعرونه ولیکي او بل پیغام مې دغه د اختاش صاحب هغه ځوانانو ته چې تاسو مور و پلار سره ښه چلند وکئ او دا اوس موږ او تاسو اختاش صاحب ټولنه کې ګورو چې زوی د مور سره جوړ نه راځي او پلار د زوی سره جوړ نه راځي نور ته مې دا پیغام دی مور و پلار د ژوند هستي ده تاسو مور و پلار احترام وکئ او مور و پلار ناراضه نه کئ ځکه الله پاک ستاسو نه ناراضه کېږي دغه مې پیغام د هغه ته چې مور و پلار سره مو ښه وکئ چې تاسو ښه پاتې شئ بلکل له مور سره نیکي د پلار سره نیکي دا د انسانیت او د انسان یو وجیبه ده او د خدای پاک د رضا سبب کېږي خدای پاک وایي چې تر څو چې مور او پلار له تاسې ناراضي نه وي د ما رضایت تاسې سره نشته نو واقعا هر ځوان هر لور هر زوی باید دا کوښښ وکړي چې مور او پلار سره ښېګڼه وکړي خپلې کورنۍ سره ښېګڼه وکړي ځکه ژوند همدا دی ډېره زیاته مننه کوم ارماني صاحب چې زموږ بلنه دې ومنله او تر کندوز راډیو راغلې ستاسې د راتګ څخه بیا هم مننه درنو اورېدونکو له تاسو څخه هم نړۍ مننه چې تر دې دمه د ما احسان الله اختاش محمد خیل سره په خیال انځور خپرونه کې مل وئ او خپرونه مو په مینه واورېدله ډېره مننه ښه وخت ښې چارې الله مو مل سم د خیال انځور یا د خپرونه د شاعرانو لیکوالانو او ادیبانو په پاره ځانګړې شوې ده په دې خپرونه کې د شاعرانو ژوند ته کتنه او خپل شعري فلسفي انځور وړاندې کوي وای زکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی زکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی خوی دې د اغزیو دی او رنګ دې د ګلاب دی دا شزنا وخت واد کېږم یو ماتم کوم نو پست واد کېږم
یا د ادبي خبرونه هر جمعه 4 بجې او تکرار د یکشنبه د ورځې 2 بجې مه هېروئ. کندوز رادیو د ادبي ذوق پالونکي 9.6 FM د خیال انځور. د خیال انځور